الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على من قال: اللهم لا عيش إلا عيش الآخرة فاغفر الأنصار والمهاجر. وأيضا قال: اللهم لا خير إلا خير الآخرة فبارك في الأنصار والمهاجر. وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته، وخصوصا على الذين قالوا نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما بقينا أبدا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا وشبك بين أصابعه. وقال عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. درود شریف په شوق باندې اللهم صل وسلم وزد وبارك على رسول الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وسلم تسليما كثيرا كثيرا. زما معززو، الله رب العزت موږ او ستاسو د ټولو ایمان کامل او اعمال صالح نصیب او فرمایي. د دې دور د خطرناکو فتنو د الله رب العزت زموږ او ستاسو د ټولو، خصوصا عموما د ټولو مسلمانانو حفاظت او فرمایي. زما معززو، دین اسلام دین فطرت ته، دیو جنا په دین اسلام کې د هر څیز خیال ساتل شوی دی. یو اصولی دین دی چې فطرت سره برابر دین دی. نو د انسان د خپل او د پردي، که مسلمان دی او که کافر دی، د هر حال خیال اسلام ساتلی دی. او دین اسلام انسان آزاد نه دی پریخي، په ده باندې څه پابندیانې لګولي. اسلام د انسان نه یو دایره تو کړې ده چې د هغه دایرې اندر به دا انسان خپل زندگی تیری، خاص کر چې کوم خلک مسلمانان دي، او داسې اصول او قوانین یې وضع کړي چې هغه اصول او قوانینو انسان خیال ساتي، نو د دنیا او د عقبا د آخرت د دواړو کامیابی به دې ترلاسه کوي. او که د هغه اصولو نه انسان لږ اخوا دیخوا کي، دنیا زندگیم سکون او آرام هغه په بې ارامۍ سره بدلیږي او د آخرت هغه مشکلاتو سره مخې ته کېږي. دې وجې چې کوم انسان دا غواړي چې د دنیا او د آخرت د دواړه قسمه نقصاناتو نه زه په امن شم او د دواړه قسمه سکون او آرام ما ته حاصل شي، د هغې یو لار دا چې د اسلام اصول به خپلوي، د اسلام قواعد او قوانینو باندې به خپله انفرادي او اجتماعي زندګي م تېروي. د اسلام د هغه اصول نه یو عظیم اصل او بنیاد دا دی چې څنګه د اسلام مقابله کې د ټول دنیا کافران، کاغه د یهودیت په شکل کې دي، که د عیسویت په شکل کې دي، او که دې نه علاوه مشرکین، مجوسیان، هندوان، څومره کفار دي، نو دا ملت واحده ده. یعنی ټول کفار یو دین دی، یو دین.
چې په هر نوم باندې یو کافر دی نو دا یو دین دی. نو دغه شان مسلمانان ملتي واحده ده چې مسلمانان په کوم ځای کې وي او په کوم رنگ باندې وي، کوم نسل سره تعلق ساتي، کوم زبان سره تعلق ساتي، نو اسلام دا د یو بدن په شان ګرځولي او اسلام دا اصل او قانون جوړ کړي چې یو مسلمان با بل مسلمان په هیڅ قسمه تکلیف بدت نه رسي او د خپل وس مطابق با یو مسلمان د بل مسلمان هر قسمه ممکن تعاون او امداد وکړي، هر قسمه. دا د اسلام یو قانون دی او الله رب العزت په مسلمانانو بندگانو باندې دا لازم ګرځولې. قرآن مجید کی اللہ فرمائی وَإِنِ اسْتَنْصَرُوكُمْ فِي الدِّينِ فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، کشرط کی مومنان د تاسو نه مدد وغواړي، مسلمانان د تاسو نه امداد وغواړي د دین په باره کې الله فرمایي فَعَلَيْكُمُ النَّصْرُ، په تاسو د مسلمانانو امداد لازم دی، د مسلمان مدد دا در باندې لازم او فرض دی د خپل وس مطابق. او بشمار احادیثو کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دا ارشادات فرمایلی په مختلفو تعبیرات سره. حضور دا مضمون امت ته رسول کله حضور فرمایي المسلم من سلم المسلمون من يده ولسانه، مسلمان هغه دی کامل مسلمان چې نور مسلمانان د ژبې او د لاس نه په امن کې شي. کله حضور علیہ السلام فرمایي المؤمنون کالجسد الواحد، مسلمانان دا یو بدن پشان دی، ان اشتکا عینه اشتکا کلو، کده یو مسلمان سترګ خوږي ټول بدن وسره بے قراری، و ان اشتکا رأسه اشتکا کلو، کده یو مسلمان سر خوږي نو ټول بدن وسره بے قراری. کله حضور فرمایي المؤمن للمؤمن کالبنیان یشد بعضه بعضا وشبک بین اصابعه، حضور علیہ السلام فرمایل یو مومن د بل مومن د پاره پشان د امارت او د آبادی دی، څنګه چې دیوال او امارت ځینې دیوال ځینې نور مضبوطی یو خخته بل خخته ټینګ کړي، یو بلاک بل بلاک ټینګ کړي، د خټې د دیوال یو لاس بل لاس ټینګ کړي، نو مسلمان به یو مسلمان به بل مسلمان داسې مضبوطی. بیا حضور دا ګوتې داسې خپلې وشبک بین اصابع، حضور ګوتې داسې ورکې دا ګوره مضبوطې شي که مضبوطې نه شي. نو حضور فرمایي دغه شان به یو مؤمن بل مؤمن څه کوي مضبوطی به. کله حضور فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان د مسلمان ورور دی، لا یظلمه نو به خپل زیاتې کوي او ولا یسلمه نه به زیاتی ته سپاري. دا مختلف قسم مضامین په مختلف قسم تعبیرات سره دا یو مضمون رسول اقدس صلی الله علیه وسلم په بشمار احادیثو کې بیان کړي. لہذا دا د اسلام یو قانون دی زما معززو چې په اسلام کې ټول مسلمانان چې په کوم نوم باندې دي، د کوم خطې سره تعلق ساتي، د کوم رنگ او نسل سره تعلق ساتي او د کوم زبان سره تعلق ساتي. علامہ اقبال فرمائی یہ درویش خدا مست نہ شرقی ہے نہ غربی، دا درویش خدا مست نہ د مشرق دی نہ د مغرب دی او نہ د دلی دی او نہ د صفاهان دی، بلکې دا مسلمان دی. مسلمان نو دغه شانتی ټول مسلمانان چې کفار ید واحده دي، یو موټی دي د اسلام خلاف، نو اسلام دا امر کوي چې مسلمانان به ټول یو موټی وي، ټول به ید واحده په یو اتفاق سره وي چې هغه د هر ځای مسلمان دی. څومره امتیازات چې دي که د رنګ او د نسل دي، که هغه د زبان دي او که هغه د ملک دي، اسلام دا خپل لاندې کړي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حجۃ الوداع کې دا ارشاد فرمایا خبردار
هیڅ تور ته په سپین باندې، سپین ته په تور باندې، او تور ته په سپین باندې، سور ته په زیړ باندې، او رنګونه سونه. یعنې د دې هغه جملو مطلب دا دی، عربي ته په عجمي باندې، عجمي ته په عربي باندې، هیڅ چا ته په بل چا باندې فضیلت حاصل نه دی، بلکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ستاسو کې یو الله ته خوښ انسان هغه دی چې هغه پرهیزګار وي، د رنګ او د نسل او د زبان سره هیڅ سره دې تعلق نشته. او اسلام خپل عملی حضور علیه السلام دا ټولې دنیا ته وښودل چې هغه حبشي بلال، هغه صہیب رومي، هغه سلمان فارسی د کومو ځینو نه راغل، خو نبی علیہ السلام فرمایي سلمان منا آل البیت، سلمان زمون خاندان سره دی، سلمان زمون د کور سره دی. سلمان د فارس نه راځي، حضور زما د کور سره دی. عملی حضور علیہ السلام دا تر قیامت پورې راتلونکي انسانان ته دا کېښودل چې په ملک په نوم باندې مسلمان به نه ټوټې کېږي، د پارټۍ په نوم باندې به نه ټوټې کېږي، د زبان په نوم باندې به نه ټوټې کېږي، د رنګ او نسل په نوم باندې به نه ټوټې کېږي. مسلمان یو بدن دی، یو موټی دی، یو لاس دی د ټول کفر خلاف. زما معزز دا د اسلام یو قانون ګرځولی دی چې مسلمان به د بل مسلمان په خوشحالۍ باندې خوشحالي، مسلمان به د بل مسلمان په نقصان باندې خفه کېږي، او تر خپل وس مطابق به مسلمان د بل مسلمان حفاظت کوي چې څومره دې کولی شي چې څنګه خپل ځان د مشکل نه ساتي، دغه شان مسلمان د مشکل نه ساتي. څنګه چې خپل ځان دې ظالم ته نه حواله کوي، نو مسلمان به ظالم ته نه حواله کوي. سمه په خبره ستاسو خلاصي. رسول الله صلی الله علیه وسلم د دور اقدس نه واله تر نن ورځې پورې څومره چې د الله رب العزت د دین حاکمان او عمرا تیر شوي، دا قانون عملی کړی. د حضور علیه السلام په دور کې د بنو نذیر په بازار کې یو مسلمان زنانه د یو دکان نه سودا کوي، نو یو هغه یهودي دکاندار ورته مخ کاره کا، نو هغه زنانه ورته وی نه، وی دا د الله پاک حکم دی، پرده د مخ نشو ښکاره کولی. نو دې ظالم داسې وکړل چې هغه سودا کې او د دې د الوپټۍ یو ګوډي داسې پورې وتړه چې کله د سودا وکړه روانېدله، نو د هغې د سر نه هغه لوپټه لړه شو، غوزار شوه، نو سر یې ښکاره شو، نو چغې وواله. یو مسلمان تېرېده، صحابي تېرېده، وی څه چلو شو خورې؟ وی دې یهودي زما د سر نه لوپټه غوزار کو، زما سر یې سر تور کو. هغه صحابي فوراً توره راواخېسته او دغه یهودي سر قلم کو مردار کړ. هغې راولګېده، صحابي شهید کو. رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خبر رسی، صحابه راولي او بنو نذیر سره جنگ کوي، محاصره کوي، او د مدینې منورې نه ټول بنو نذیر یهودیان جلا وطن کوي. د یو زنانه د خاطره محمد ابن قاسم رحمه الله هغه ځای نه راځي او دلته سند ته راځي. په سند په ویشته کې سکانو د یو زنانه لوپټې ته لاس واچول او هغې خط ولېږه د هغه د حجاج ابن یوسف په نوم باندې. ظالم بادشاه، ظالم گورنر خو غیرتی انسان، هغه چې کله د یو زنانه اواز دې ته رسي، نو د دنیا نقشه رالي او ټوله شپه په دې انتظار دی چې اوس به زه دې نقشه کې دا سند پیدا کومه او د دې مسلمان خور بدل به اخلمه. نو ټوله شپه نقشه ګوري چې کله سحر یې نقشه کې سند پیدا کړ، دا خپله تورې په هغه نقشه کې کا او یې زما خورې مدد درو رسېده. بیا رالیږي محمد ابن قاسم رحمه الله او دا سند او کراچو دا ټول هغه سکانو سره جنگ کیو، د خپل خور مسلمان خور لوپټه ګټي او ټول سند باندې د اسلام جنډه لګي. خان زما موضوع دا د اسلام تاریخ دی، مسلمانانو باندې الله پاک دا لازم کړي چې د بل مسلمان به هر قسم امداد او مدد کوي. زما دا ټول تمهید هغه زمونږ استاسو هغه د بندیانو ورونو خویندو د خلاصون دپاره یو تمهید او مقدمه وه
چې په موږ او تاسو باندې امت مسلمه باندې خصوصا په دوو طبقو باندې یو طبقه د حکمرانانو او دویمه طبقه د علماو او دا عوام به د هغې امداد کوي نو په هر قسمه ممکن تعاون سره مسلمانان بندیان او بندیانې په موږ او تاسو باندې رها کول د کافر د ظلم نه خلاصول دا فرض دي هر قسم ممکن تعاون باندې دا یو عظیم جرم دی چې نن په دې کې ټول مسلمانان مبتلا دي حکمرانان هم دا مجرمین دي علما هم مجرمین دي او عوام هم مجرمانه رویه اختیار کړې ده بالکل احساس نشته چې داسې مسلمانان هم شته داسې خویندې هم شته چې په کلونو کلونو باندې هغه د کفارو په جیلونو کې دي موږ د احساس قدرې نه کړي د پاکستان خور عافیه صدیقه حفظه الله تعالی ورعاها وفك اسرها واسر جميع اسار المسلمین اغوی په 2003 کې د کراچۍ نه اغوا کېږي امریکایان اغوا کوي سره د بچو په 2003 کې بیا پته نه لګي ځان راغرض کړي چې کله د مسلمانانو طرف نه په حکمرانانو باندې دباو راځي نو بیا امریکایانو شو کا چې دا موږ په 2008 کې دا آلت کې د بګرام نه آلت افغانستان نه مبندي کړي دا حالانکه د دې ځای دا شواهد موجود دي چې مشرف خنزیر الله تورغه نو هغه د ډالرو په قیمت کې خرڅ کړي یو پاکستانی خور یو مسلمان خور د 2003 نه والا اوسه پورې هغه د امریکایانو سره په بند کې پرته د چاته احساس شوی دی امام معزز د دې آیات لاندې علماء لیکلي امام قرطبي رحم الله د امام ابن عربي رحم الله قول نقل کړي چې په ټولو مسلمانانو باندې دا فرض دي که چېرته کې جنگ کولی شي او یو مسلمان رور یا خور بندي شي نو جنگ په ذریعې سره به دا رها کوي په دې دا فرض دي او که د جنگ وس او طاقت نو پیسو په ذریعې سره د مال په ذریعې سره به مسلمانان رها کوي حتی که په بیت المال کې 1 روپۍ موجود 1 روپۍ نو تر هغې پورې به دي دا مسلمانان د راخلاصولو کوشش کوي ټوله خزانه دې تشه شي پیسې دې سرمایه دې ختم شي خو مسلمان بندي به د کافر په لاس کې نه پرېږدي نو د هغه وخت نه واله اوسه پورې ډېرې چغې عوام ووالې کوم دردېدل مسلمانان دي خو بالکل احساس ورسره نشته او بیا موږ عام مسلمانان نه خو الله نه دعا کړې نه مو کوشش کړې نه مو د خلکو د راپاسون کوشش کړې موږ ته احساس هم نشته زه خدای معزز تاسو نن دلته په دې مجلس کې فرض کړئ دلته فرض کړئ د عافیه د چا خور ده که نه د خور د چا لور ده که نه لور د چا مور ده که نه د مور نو دې علماو ته هم زه وایم د پاکستان چې څومره علما دي زما اواز وررسي او څومره دي که سیاسي دي که غیر سیاسي تاسو ته هم وایم او په دې حکمرانانو هم غږ کوم که ستا خور د 20 کالو نه د چا په جیل کې پرتی تاله به خوب درشي که ستا لور د کافر سره په جیل کې پرتی تاله به خوب درشي که ستا ای ځوانانو ستاسو مور څوک بوځي احساس به کېږي که نه به کېږي خوب به درشي په تا به تکلیف نه تېري چې ستا د بچو مور هغه د کافر سره په جیل کې او هر قسم ظلمونه ورسره کېږي هر قسم زناکاری دا به څو کاله مخکې اغېزې نه د جیل نه خپله هغې خطونه رالېږلي چې انسانان خو پرېږده ما سره په زناورو زناګانې کوي په زناورو کپړې رانه وباسي کپړې رانه واخلي بیا راته مخې ته هغه ځای ته د قرآن راته پاڼې کي او دا راته په ټوله لار کې واچوي او هلته ولاړې شي که کپړې اخلي نو د دې قرآن د پاسه به خپېدګي راځي به داسې ظلمونه په زناورو زناګانې خو موږ د زناورو نه هم بدتر یو موږ ته تر اوسه پورې احساس نه دی شوی موږ یو بې حسه قوم یو موږ یو بې ضمیره قوم یو موږ یو بې غیرت او بې شعوره قوم یو د الله په ذات قسم چې د نن زمانې مسلمان د خنزیر نه بدتر شوی دی د زناورو نه بدتر شوی خنزیر او خر کې غیرت راځي او مسلمان کې غیرت نه راځي احساس قدرې نشته خاص کر حکمرانان الله رب العزت دی په دنیا او آخرت کې ذلیل کی الله رب العزت دی د خپل قهر پسې پیړوي دا بې ضمیره حکمرانان دا بې ایمانه حکمرانان
دا د کفر غلامان حکمرانان دې سره احساس قدرې نشي د آخرت فکر نشته د الله رب العزت دربار کې د ودرېدلو فکر نشته هر خنزیر سره دا فکر دی چې دا مرداره ګیډه به څنګه ډکه شي هر خنزیر سره دا فکر دی چې بینک بیلنس به مې څنګه زیات شي هر خنزیر وایي چې د مسلمان د وینې به څنګه وڅښمه یو غیرتي مسلمان رانغی زما معززو الله پاک موږ تاسو نه پوښتنه کوي نو دا علماء باندې زه غږ کومه که مولا فضل رحمان صاحب دی او که نور علماو که ستاسو خویندې بندیانې وي ستاسو لوریانې بندیانې وي ستاسو میندې د کافرانو په لاسونو کې وي تاسو به دونه بې احساسه پاتې شوي بې ضمیرو بې غیرتو د سره احساس در سره نشته دومره په دې علماو کې نشته چې راپاسې او دا علما د ګیروانو راونیسي دا حکمرانان دا یې تختون غزار کي چې خپل غیرت وګټئ خپل پښتو وګټئ خپل اسلام وګټئ د خپل خور لپټو وګټئ او یا د دې تخت قابل نه یې تاسو د دلته ناس قابل نه یې خپل لپټه خرڅ کړي یې خپل غیرت خرڅ کړي یې خپل ایمان خرڅ کړي چا سره نشته دا فی مور جړه کول په جړه جړه کې د دنیا نه لاړه اوس خور جړه کوي کله چاته وي خبر سي کلیپ کړه شو علماء تم درخواست علماء وسوږي واړو مولایان زموږ خدا اصله درد دی خو چاته به بیان وکړو دعا به دا غټ غټ مولایان چې ناستي دا د حکمرانانو په درسخانونو چې خوراکونه کوي دا دې سره مجلسونو کې چې یو ځای ناستي دا لوی لوی مفتیان دا شیخ الاسلام په نوم باندې دا په یو نوم باندې په بل نوم باندې دې ته احساس نه کوي دې د الله نه یری دې سره فکر نشته دې ګړو غیرت نشته دا د غیرت درس به چې موږ ته راکول استادانو دا مدرسو کې به چې موږ ته د بهادرۍ درس راکولو دا موږ ته به چې د جهاد درس راکولو دا غیرت به دې دا علما کله کوي دا جهاد به دې کله کوي دا حق وینا به دې کله کوي قبر کې به کې حشر کې به کې دنیا کې به کوي دا وخت دې حق وینا کنه تاسو نه بوتلو دې کنه دی وای دې کنه دا وخت دی چې علما غیرت کی حکمرانان غیرت کی او عوام غیرت کی په خپل دین باندې په اسلام باندې قرآن باندې په خپل مسلمان خور باندې الله رب العزت موږ تاسو ته د عمل کولو توفیق نصیب کړي الله دې موږ ته ایمان او غیرت نصیب کړي نو زما ټول مسلمانان نه درخواست دی ان شاء الله العزیز کوشش کوما ان شاء الله العزیز کوشش کوما د الله په امداد سره روان وخت چې ارکلو زه اعلان کوما او ملګیر ان شاء الله د یو تحریک اعلان کوم د دې خور د پاره ان شاء الله او ان شاء الله العزیز سونه خاص کر مسلمانان مونږ به دا خلک مجبورو چې زموږ د خور مطالبه د کافر نه وکي کو به کوو ان شاء الله سونه مسلمانان چې دي او زما دا درخواست چاته مرسي ان شاء الله چې کلم تاسو ته اعلان وشو او زه د خدای د رضا لپاره د خدای جل جلاله دربار الله درته واسطه کوم مسلمانانو چې د هر اختلاف نه بالاتر د الله لپاره په دې आवाज باندې لبیک وایو او موږ ان شاء الله راپاسو او دا بی ضمیر خلکو دا ضمیر به موږ ان شاء الله جنجوړو دا بے غیرت به ان شاء الله موږ په دې مجبورو چې دې د امریکینا زموږ د مسلمان خور مطالبه وکړي خوب ان شاء الله العزیز الله پاک د عمل کول توفیق نصیب کړي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين اللهم انا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انا على مرات الموت وسكرات الموت اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك العفو والعافيه والموافاه الدائمه في الدين والدنيا والآخرة إله العالمين کریم و مهربان ربا دا عظیم و مبارک رضا تا ته مولا سونو پورته کړي زمون ګناهونه معاف کا زمون خطاګانې معاف کا زمون ګناهونه معاف کا الله زمون خطاګانې معاف کا زمون ګناهونه خطاګانې ونه کو اعمال او حسنات سره بدل کا آینده الله وس او طاقت د ګناهونو مرا کوا مهربان رب زمون ټولو مبارک او رز مبارک میاش مبارک ساعات زمون مغفرت نصیب کا زمون بخر نصیب کا مهربان ربا کریم ربا
یا الله مونږ ته ایمان نصیب کا، مونږ ته غیرت نصیب کا، په دین باندې یا الله غیرت نصیب کا، زمونږ ایمانونه مضبوط کا، مونږ ته د حق وینا توفیق نصیب کا، مونږ په حق دین باندې یا الله د چلیدو توفیق مونږ ته نصیب کو فرمایا. الله د اسلام او د اهل اسلام مدد فرمایا، الله د اهل حق مدد فرمایا، الله د مجاهدینو مدد فرمایا، الله د مجاهداتو مدد فرمایا. الله چا چې ستا د دین د نظام د پاره आवाज اوچت کړي د دغه اهل حق مدد فرمایا، الله د دې حفاظت فرمایا، الله د مسلمان چې هر ځای کې مدد او حفاظت فرمایا، الله د ټول امت مسلمه حافظ او ناصر شي. الله کفار ته هدایت نصیب کړي، د کوم کفار په تقدیر کې چې هدایت نشتا الله ذلیل کی، الله رسوای کی، الله شکست خورده کی. کریم رب اسلام غالب کی، د اسلام کلمه غالب کی، قرآن غالب کی، قرآن حاکم کی، اسلام حاکم کی، د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک و مطهر و مقدس دین یا الله په ملک پاکستان کې خصوصا او په ټوله دنیا کې عموما حاکم وګرځي. الله حاکم وګرځي، الله حاکم وګرځي. مهربان ربا سونو مسلمانان چې د کفارو او د هغې د ایجنټانو په جیلونو کې دي الله تی رهایی نصیب کا، الله تی رهایی نصیب کا، الله تی رهایی نصیب کا. الله څوک مونږ ته یاد دی، الله څوک نه یاد، د چا نومونه مونږ ته راځي الله چا نه راځي. خدای ستا په علم کې دي یا الله ګمنام بندیان خدایا، یا الله چې کلونه د تورو تمبو لاندې پراته دي خدایا، هېڅ چا ته پته نشته چې مړه دي که ژوندي دي. یا الله د هغه فقیرانو، یا الله د هغه غرباو، الله د هغه کمزورو، د هغه ستا د کمزورو بندگانو مدد فرمایا. یا الله رهایی نصیب فرمایا. زمونږ د خور د غیرتي خور یا الله، یا الله زمونږ د غیرتي خور یا الله قید و بند ختم کا، رهایی ورته نصیب کا، په خیر او عافیت سره کور ته راولا. اے قهار ذاتا، اے قوی ذاتا، اے غالب ذاتا، اے مضبوط ذاتا، اے عزیز ذاتا، اے ذو الانتقام ذاتا. تا ته اس ګران ندی الله، یا الله تا پوری شرخی ټوکړي کا، الله تا بګرام ټوکړي کا، الله تا ډیر جوړونه مات کړ. خدای د امریکای جیل مات کا، یا الله دا بند مات کا. زمون خور ته رهایی نصیب فرمایا، زمون خور ته رهایی نصیب فرمایا. الله مونږ له وسو طاقت راکا چې د خپل مسلمانانو پوښتنو کو، الله مونږ صحیح مجاهدین جوړ کا، یا الله مونږ کې غیرت پیدا کا، مونږ کې قوت پیدا کا، مونږ له توفیق راکا. یا الله بې ضمیر او حکمرانان دا مړ ضمیر ویښ کا الله، دا مړ ضمیر ویښ کا الله، دا مړ ضمیر ویښ کا الله. یا الله که د دې ضمیر د ویښېدو قابل نه وي خدایا مخ د ځمکې نه صفایه نصیب کا، یا الله اورکې کا، الله جرړې وباسا. الله مونږ ته غیرتي مسلمانان کلک مجاهدین بادشاهان راکا، مشران راکا، په دین باندې غیرت کوونکي یا الله دین باندې مر مټنے والا یا الله حکمران مونږ ته نصیب کا. یا الله د خپل خور، د خپل مور، د خپل بچو د لپټو تحفظ کوونکي، د هغې د عزت تپوس کوونکي حکمرانان مونږ ته نصیب کا. الله علماء له د حق وینا توفیق نصیب کا، د علماء توجه دې تر ته راواړوه. یا الله څومره ظلمونه چې زمونږ په مسلمانانو کفار کوي الله دا کافران د خپل قهر او د خپل غضب پسې پیړو وها، الله عبرتناکه سزا ورته ورکا. الله زمونږ ژوند او عمر خدایا ستا د دین د اعلا ذریعه وګرځوه، یا الله ستا د قرآن د اعلا ذریعه وګرځوه، ستا د نظام د اعلا ذریعه وګرځوه. الله زمونږ مال او جان تمام تر صلاحیتونه ستا د دین لپاره مبرور وګرځوه، ستا د دین لپاره قبول وګرځوه، ستا د قرآن د حاکمیت لپاره قبول وګرځوه. الله مونږه د الله د حق په صف کې ودروه، د حق په صف کې مشمار کا، د باطل له صف نه محفوظ ساته، د کفر د خدمت نه محفوظ ساته، د شرک د خدمت نه محفوظ ساته. الله د اسلام او د قرآن خدمت زمونږ نه والا، قرآن خدمت ته محتاج دی، اسلام محتاج دی، امت مظلوم دی. یا الله مونږ د مظلوم قرآن، د مظلوم اسلام، د مظلوم مسلمانانو د مدد کار واخلا، د هغې د امداد کار واخلا. مونږ دې دپاره قبول کړه خدایا. ډېر مبارک ساعت دی الله، مبارک میاشت ده الله. روژه په خولي مسلمانانو تا ته خپل کمزوري لاسونه اوچت کړي یا الله. یا الله بې وسه مسلمانان یو، کمزوري مسلمانان یو، خطاکاره مسلمانان یو. یا الله تا ته مو لا زولی غوړولې، ستا درته راغلي یو. یا الله تا ته مو لاسونه نیولي. کریم ربه زمونږ مبارک خور رها کا،
زمون مبارک خور رہا کا داخل و خارج کے تمام بندیان او بندیانے یا اللہ رہائی نصیب کا دا ظلم او دا جبر او دا کفر دا زنجیرون او ادکڑے مات کا دا بیڑے مات کا دا پنجری مات کا دا جیلون مات کا اللہ ظالمان دا خپل قہر پس پیڑو ہوا دا مظلومین سر خپل عظیم مدد شامل حال کا اللہ چی سمر زندگی دے را کری یو سکل ستا دین خدمت کی قبول کا تا آدم آخر تر آخری سل گئے دا قبولیت سرا دا عافیت سرا زمون دا تصوراتنا آلا بالا زمون دا طول مرگری دا طول مسلمان خدایا سر زمون دا دین اسلام دا خدمت دا پارا قبول و مبرور اگر زوا یا اللہ چی کلم تا دا درزو ستا پلار کی ستا دا دین دا خاطرہ ستا دا قرآن دا حاکمتا ستا پلار کی لحق دا خاطرہ مقبول و مبرور حقیقی تاج دا شہادت را بسر کا وصلی اللہ تبارک و تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ و صحابہ اجمعین